بسم الله الرحمن الرحیم. راځو پاور پوینټ ته. پرون موږ تاسو درس پکې ویلې صرف شروع کړی وکنه. نن راځو موږ تاسو فایل ته پرنٹ نو ویلې ما ته دې کې لږ تغیرات شته. دلته راځو نو خو ما غره کوم څواري چاپ کې پرنٹ باندې کلیک په کوم پرنټر چاپ کې چاپ ته شروع کړي. پرنٹ آل سلایډز ټول سلایډونه چاپ کا یا انتخاب شوی سلایډونه. کنټرول ګوره مختلف کې انتخاب ہے. کنټرول بونی سي د یو ختار انتخاب دی باندې کلیک ګوره دوه انتخاب شو. اوس کنټرول پی پرنٹ لاړ شه دلته چې انتخاب شي ګوره کار شروع اول د ګوره دوه خي کنټرول انتخاب کې څلور خي. پرنٹ کرنا سلائڈ موجودہ سلائڈ کوم کې چې کلیک کړی صرف هغه ته چاپ کا. او بل نه بده کې کسٹم رینج پنځم کامه شپږم بیا د نون تر 900 پورې مخکې ویل ده. او دم چې کا هیډن سلایډز دلته سلایډ نوم پټیږي رائټ کلیک کړئ باندې هاید یک. اوس کنټرول بی پرنٹ لاړ شه څلور خي کړو تم چې نه پټ کړل شي چې کوم دی هیډن سلایډز ما چاپ کوو دا غیر فعال ګوره درې خي که چاپ کړئ او دا چې چاپ راځو به دې کې بیا فرق ده. فل پیج اف فل پیج سلایډز مطلب یو سلایډ مکمل په یو ورکه راته ځای کا. نوټس پیجز دا ګوره سلایډز دلته نور سیری هم شته په دې ځای کې اضافي لیکل چې کوم دي کنه متن وضاحت د ځان لپاره دلته کوز لیکل شي. پریزنټیشن کې نه ښکاري که پریزنټیشن شروع کیږي څنګه یا به دې بټن باندې کلیک کړئ یا به F5 F5 بټن وای صحیح شو. نو په هغه کې دا لیکل نه ښکاري. آیا دا لیکل سره چاپ کړئ کنټرول پی پرنٹ لاړ شه دا ګوره نور سیریه کې دغه اوس ښکاري دا نور سیریه وای مچ تاسو ته وښودله. ښه دغه رقم نه دی په کار اوس داسې کار وکړ ورته چې آوټلاین ډیوایډ په رقم یې سره ته چاپ کا یا یو سلایډ یا ورته چې دوه سلایډه درې سلایډه په دې شکل دا لاینونه مو سره چاپ کېږي بیا کې بیا ته کولی چې خپل لیکل سره وکړي. همدغه رقم څلور سلایډه څلور کې اوس فرق دا هم څلور دي دا افقي څلور دي. عمودي څلور کابل دلته ده لوګر دلته ده. عمودي څلور چې کله انتخاب کې لوګر بدلته راشي مطلب اول دلته دویم دلته دریم دلته څلورم دلته. په دې ډول شپږ سلایډه او نه سلایډه. فریم دا فریم دې اوس ښکاري که نه دي سلایډ دا دې نه ښکاري یا ورته چې ښه ده. سکیل ټو فټ پیپر ګوره دې باندې دا چې کله فعال کړي د کاغذ کې مطلب څومره غټ چې چاپ کېږي هغومره غټ راته چاپ کا. او های کوالټي ښه کیفیت کې چاپ کا ښه کیفیت کې او ښه کمنټونه دې چې کړي هغه چاپ کا او رنګونه منګونه وغیره هم چاپ کا. په یو طرف چاپ کا په دوه طرفو چاپ کا وغیره وغیره. او سره سره منظم چاپ کا په ترتیب یا په ترتیب مخکې دې باندې خبرې کړې دي. پورټریټ چاپ کې لینډسکیپ چاپ کې او ګری سکیل او تم چې رنګای چاپ کا. بل پیپر بلیک اینڈ وایټ سوچا تور او سپین او ګری سکیل تور او سپین رنګ چې سره ګډ کې یو خړ غوندې رنګ جوړیږي لکه څنګه چې ښکاري. رنګه به نه وي ټول به ساده وي ولې کې دا خړ غوندې رنګ هم استعمالېږي. خو له دې ټولو نه فوټر هیډر کې بیا کار کوو. شیر ته راځو. شیر هماغه رقم ده لکه څنګه چې موږ تاسې په ورډ کې ویلي کلاوډ ته چېرته ورسیو کا ون ډرایو ته ایمیل کې ولېږه اټیچمنټ په شکل پریزنټ آنلاین دا درس غواړي چې انټرنیټ لارې نور خلک هم وویني. د دې لپاره باید څه سروسز دي هغه انسټال کړي. انټرنیټ دې باید ښه تیز وي نور خلک به تاسو رجسټر یا بیا لیدلی شي. ایکسپورټ کې ډېر فرق ده. پی ډي ایف ایکسپریس هلته هم دلته هم ده خو هلته کریټ ویډیو نه وکړي. پی ډي ایف تر جوړ کړه که نه دغه پریزنټیشن ده. ویډیو زه به لاړ شم اول پرنټ ته او دا به یو سلایډ کړم داسې نه چې ټول په یو سلایډ کړم. ویډیو جوړولو لپاره به زه لږ ډیزاین هم ورکړم داسې رنګه باندې ډیزاین به ورته انتخاب کړم دقه شانې. اوس به راشم دلته ورته چې اوس دې نه ماته ته چې وکړه ویډیو راته تر جوړه کړه کوجا بود ایکسپورټ کې ښه ویډیو څه رقم غواړي فل ایچ ډي الټرا ایچ ډي مختلف سټایلونه ته چې همدغه صحیح ده. خو د دې سره وخت ریکارډ کړم که نه سلایډ څومره وخت پس بدلېږي مخکې د کوم سره ریکارډ کړی وي په ویډیو کې راواخلم که نه. نیریشن اواز ته وایي اواز سره ریکارډ کړم که نه په دې پاور پوینټ فایل کې تاسو دغه رقم اواز هم سره ریکارډ کولی شئ مخکې بیا وایو تم چې اوس تر دې بیا وروسته کار په کوو خو هر سلایډ د څو ثانیې ښکاري په ویډیو کې ورته یوه ثانیه کافي ده. کریټ ویډیو باندې به کلیک کړئ څه نوم ورکړئ ورته چې 11 AM ویډیو
او سیف ګورو د سای پوره کیږي ښه څنګه چې جوړ شي زه به دا مینیمایز کوم تاسو ته بیا وښیم هر یو ثانیه پس لوګر پکتیا دغه دوه دریو کې هم هایټ کړی و که نه آب کې روان اخیست نو 3 ثانیې ویډیو شوه 3 سلایډونو بیرته راځه دا خو ویډیو جوړول شو ته دا ګوره هیډن چې کوم ده که نه هغه ښه غوندې ښکاري ته چې بیرته تر لرې کوه لکه اوس راځو موږ تاسې ایکسپورټ ته بیا او که سی ډي باندې رایټ کوئ سی ډي کې چېرې وړې نو پیکج پریزنټیشن فار سی ډي هینډ آوټس ورډ کې راته ولیکه په کوم سټایل کې په دې سټایل کې په دې سټایل کې ورته چې دغسې صحیح ده آوټلاین ګوره دلته به دا سلایډ وي دغه ځای کې کولی شي تاسو ته هغه لږ مخکې موږ تاسې ولي د لاینونه که نه لیکل د ځای ته کې پرېږدي او هینډ آوټلاین کې انتخاب کې او پیسټ لینک هم په دې کې کار کوي دې مطلب دغه ده که دلته څوک تغیرات کوي هلته بیا په خپله تغیرات ځي خو زه ورته وایم چې نه دا پیسټ عادي پیسټ وکړه او آوټلاین تر جوړ کړه د ورډ د لیکلو په شکل یې ویسه اوکې کړه دلته وګورئ ورډ را خلاصېږي هغه لیکنې ټول دلته اروړي دي بل دې نه بغیر په دې کې چې دا په ایکسپورټ کې چینج فایل ټایپ د ریل پاور پوینټ لپاره سیو کا ټمپلیټ تر جوړ کړو ډي پی لپاره سیو کا پاور پوینټ شو تر جوړ کا دا ګورئ چې کله موږ تاسو به دا سیو کوم ورته هم چې سیو کا او 11am شو نوم دې ته ورکا سیو دا چې کله موږ تاسو لیدل غواړو F5 بټن وی به دې ګورو هغه شو چې کله تر جوړه کې دا د 11am شو دا ډایرکټ شو پر رقم را خلاصي کې نیکسټ 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 څنګه چې سره ته ورسېږي په خپل بندېږي او دې کې یو بل اپشن هم دا چې هغه ته وایي ټمپلیټ تر جوړ کړه پاور پوینټ شو پکچر پریزنټیشن تر جوړ کړه څوک تغیرات کیونه کې دې باندې ډبل کلیک کا ورته دې ته نوم ورکا picture یې سیو شو اوس ګورئ په دې کې اوس دننه په لیکلو کې کلیک نه کېږي هغه ټول یو عکس تر جوړ شوی هر یو سلایډ نه یو عکس جوړ د پکچر ټول هم سره راځي په دې کې څوک تغیرات نشي کړای او داسې هم کولی شي چې د هر یو سلایډ نه ته ځان ته جلا جلا عکس جوړ کړي او بیا سوشل میډیا ته ټولنیزو رسنیو ته اپلوډ کړي ته رقم فایل ته به راشي ایکسپورټ ته به راشي او دلته به چینج فایل ټایپ جی پی جي کې پی ان جي ته جی پی جي کې ډبل کلیک کا او دلته 11am پکچرز نوم ورکړه دې کې نور فارمیټ هم شته ورته هم چې همدغه فعلا صحیح ده سیف یې ښایي موجوده سلایډ کې ټول ورته هم چې ټول اوکې دلته راشئ فولډر به جوړ وي دقه دی دلته وګورئ هر یو ځان ځان ته عکس جوړ ده نیکسټ بل وګوره بل وګوره بل وګوره بل وګوره او دا کولی شي فیسبوک وغیره ته هم اپلوډ کړئ له دې نه پس راځو موږ او تاسې په دغه ایکسپورټ کې بل شي نه دي پاتې کلوز ته کلوز سره دغه فایل بندېږي پروګرام نه بندېږي دغه کلوز سره پروګرام هم بندېږي فایل هم بندېږي ورسره په دې کې اکاونټ باندې کې هماغه رقم د ټولو پروګرامونو کې مایکروسافټ اکاونټ باندې زه داخل شوی یم دغه ایمیل ادرس د اکټیویټ ده اپډیټ کوئ نه اپډیټ کوئ وغیره وغیره او فیډبیک ورکوئ که نه تر خوشحاله یم د پاور پوینټ نه تر خفه یم یا کوم پیشنهاد که لري هغه ورولېږه او آپشنز کې چې کوم ده هماغه رقم د پروګرام سیټینګ ده که ژوند په هوم کې به بیا بله ورځ کار کوي انشاءالله